سلامونه قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې ښه به یاست په تېر ولاکه چې پای ته مو چیرې درته ورسوي زما اوس خپله هیر دی دا د ایډیټ په وخت کې بیا زه وګورم چې څنګه کار دی نو د کابل د ولاګو برخې دوهمې برخې ته ښه راغلاست درته وایو موږ خو بدخوابه وو خوبونه مو وکړله اوس ماخستن دی 9:30 بجې دي څه کم لس نو زه او رفیق خان راوځو د خیره سره کابل ښار ته وځو یو ځای ډوډۍ خورو نو تاسو ته به ښار د کابل ښار هم په شپه کې در ښکاره کړو او تر څنګ چې موږ چیرې ځو ډوډۍ خورو او پام په بله کوو خوب خو مې پسه یو څه وکړي مې پسه به بیا ناوخته د شپې وکړو که فرصت برابر سو نو بس راسره واوسئ او د کابل ښایسته ښکلا راسره ننداره کړئ رفیق خان دغه د دې خواته ناست دی څنګه سپی خوب دې وکړئ بیخي الحمدلله شکر دی ته څنګه په دا تش نس به نو موږ څه خبرې وکړو تش نس وروره دونه سفر دې کړي دا سړی چې به د خوبه راکښېني هم یو قسم ستړي هغه بدني ستړیا او دغه اوس ما تا چیرې ته لیدونکو ووایه په کوم ځای کې موږ په پل باغ عمومي کې یو دا بس دا ځای دی لکه زموږ خپل چې نو زو د خیره دا چې چیرې ځو دا به سمین صاحب بیا تاسو ته په لاره کې ووایي موږ یو څو ځایه په نشه کړي دي نو چې هر ځای د ده خوښه وه د یو شی دا مې یادوري کړی دی وایي زه 50% د خپل ځان دپاره ځم 50% د لیدونکو دپاره ځم یو داسې ځای چې هلته دوی ته یو شی ورښکاره هم کړم نو مال دا خو ته ډېر کار کوې د لیدونکو دپاره دا خو ته ډېر ښه سړی بلکل دوستانو تاسو راسره اوسئ موږ به ولاړ سو او تاسو ته به پروګرام چمتو کړو نو ګرانو لیدونکو موږ به راووتو د شپې ښار ته یو ګوډۍ به داسې په پښو واک وکړو که ستړي شوه بیا به د خیره سره یو ټکسي ونیسو یو ځای به مو ورسي کابل نو د شپې ډېر ښه خوند کوي خو پر دا ځای نه ځکه چې دې خوا یو څه توره شپه ده او رش نسته هغه مین پوینټ نه دی د ښار نو بس بیا چې داسې ده دا لوړو څوک ثروته وختمه کابل ښار به در باندې وګورم خو بیا هم سهار به تاسو ما سره په بل ولا کې دغه د پلي خشتي جامې لیدلې وی دا چشم یاد کړي شاید شمشیره به مې زه شوم لیدلې را سره په چیر ولا کې نو بس دغه پر کونج باندې د خیر سره داسې په وګرځېږو شرینو ته به ځان سم کو هلته به یو ځای مړۍ وخورو هغه د چا په چم باندې او وایي څوک چې په چا ښه شی وخوري لکه روش نو بس بالا به د خیره سره کار به سمې بولاني هم صحیح د کابل کې بولاني ورسېږي هم صحیح بولاني هم ښه خوند کوي او کوترې دغه دي دوستانو شاید شمشیره د زیارت ته نو بس موږ ځو دغه مخامخ د شاید شمشیره زیارت دی شاید شمشیره په دې ورته چې دوې تورې به درلودلې چلولې په دې خاطر بیا که چیرې فرصت و سهار د خیر سره به ور هم سو د خیر سره انشاءالله اوس ماښام دی تیاره ده شاید سم به معلوم سي یا به نس معلوم دلته باید لایټینګ وای دا باید روښانه وای نو بس راسره مل اوسئ دوستان نو لیدونکو تاسې وګورئ کابل نو بس دغه د غرو د درو منظره یې خورا ښه خوند کوي دغه لوړ کورونه دا نو بیا بیل خوند لري ځان ته سړی داسې فکر کوي چې په یو ډېر ښه ماحول کې او خو دی خو ماحول مقصد هم ډېر ښه خوند کوي تاسې وګورئ د غرو سرونه کورونه پکښې جوړ دي کابل خو نو غټ ښار دی تقریبا 8 میلیوني یا 7 میلیونه نفوس لري کابل ښار کې دلته میشت دي نو بس موږ دا خامه سړک ته راووتو دا خوا باندې دا سړکان سره پراخېږي و دغه هم داسې پراخېږي دا به غرونه پسې ورنړي دا قانون شاته کوي نو بس د خیره سره موږ به دلته یو ټکسي پیدا کړو چې تر شرنو پرې مبوځي ځکه په پښو نه کېږي
نو قدرمنو لیدونکو مسجد مال ته راغلو د ډوډۍ د مخه ډوډۍ مو نه ده خوړلې دلته د دغه ځوان په دغه لاندې ځای کې ډېر مسجد مال په ټوله کې ښایسته ځای دی خوندور ځای دی خو ماته دغه لاندې ځای یو څه عجیبه معلوم شو نو ومې غوښتل چې ستاسو سره یې شریک کړم دغو سره څخه بیا زه را شروع کړم دغه ځوان دی نام تو چی است وسیم جان چطور هستی خوبه ما فارسی کم یاد دارم خب اگر کدام اشتباه کردیم باز داولم خب میرم او طرف دوستانو تاسو راسي دغه شان به ښکارا کو دغه سره 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 پیک خانه دغه شان ښکارا لیدونکو سره چې شستا څه شان دلته موجود دي دغه ځای څخه به شروع کوه دا ښه ظرفي لوښي دي اوه رفیق خانه شماته څه پکښې وایي او ته راسه ما تا خپل دلته بنډار په سیمه کې اکثر وخت د نامصب دا شی د فکر کړي په نامصب کې دغه شان یو په غلط غو نه ولاړ یا راځي چې لا ښه ظرفي لوښي دي نو څه داسې د ژړ رنګ بیا وایي بریشن د شپې بریش شاته مزه شی چاپانه زه غواړم چې دا بل مایک کنیکټ کړم که صبر وکړم نو لیدونکو دا چې دي ظرفي لوښي دي دا خو داسې عاجي شی دي دې خوا ته بیا دغه ایل ای ډي چې ورته وایي سکرین دا مثلا ته کولی سې د ټلیفون سره یې وصل کړې او بیا دغه ورسره وکړې نو د هغه دپاره بیا دا کارېږي دې خوا ته هم دغسې لاسي صنایع او چیش چې رفیق خانه دا نو ما نور یادوه زه نه پېژنم دا نو بس په عموم کې دې ته انټیکس وایي انټیکس شان بالکل دا یو شی نوم نه لري نه نرخ لري دا بڼکې اصلي دي او دا قسم دغه سوي دوستان بعض دي دوستانو کې به داسې دغه خلک یي ماشاءالله داسې د ډېرو عمر لرونکي خلک دا خو د پخوانو خلکو هغه شان ته پوهېږې په نړۍ کې یوازینی حیوان چې ډېر ښایسته سترګې لري هغه چیش دی بم د بم داسې ښایسته سترګې دي لیدونکو تاسو ورته ګورئ اینا باز تمامشان بر اساس یک داستان و یک علاقه خاص مثلا در یک نفر کار میکنن تو باز دیگه بگو گفتم یا تمامش بر اساس یک داستان و یک زندگی نامه یار مردم برشان جور میکنن همه رقم است دی وای دا یو چی د ژوند است برای ما شما خیلی معنی بی معنا داره باز معنیش است که یک آدم میگه نفر خود خورده روان است نه این خود خورده روان است اما بازم یک دوست بالا کرده که امید به زندگی است والا دی وای دا د ژوند هر شی چې دی بس یو داستان یو معنا لري لوړم دا ښه ښایسته مرغان سته او ترڅنګ دا قیمتونه څنګه جدی ته دته قیمتاشون فرق میکنن فرق داره ای به چند است قیمت از این 45000 45000 جانا با خاطر 15000 افغاني باندې و دوه شان چې دوستان څګوري د دې ډیر ښایسته تصویر دادی چې دغه یو باز را ولر سوی او د بل کفتره د کچشتي د وچلې د وښ کار کړی د اوس د یو د ژوند پای دی د بل د ژوند په اسلام باندې رفیق خان چې شته ژوند پیلیږي او دغه کې ژوند شروع دی شروع دا معنی چې د ژوند یو ژوند پکې چې ډوډۍ وشي ونه خوري او بل بیا ژوند در مخ ول زمان دلته دا انټیکس دا نر خو هغه شی نه لري دا شی مثلا دا چې څوک چې لکه افغاني مرزش ورته لري واقعیت هم همداسې ده قدر زره بازارګر میزنه او دی وای د زرو قدر د زرګر سره نو دا ډېر ښایسته ځای دی مې ورسره چې تاسو شریک کم دا نو د ډیکوریشن لپاره او دا زموږ تاسو د هرات ولایت د خټینو لوښو هغه په اصطلاح باندې هنري کار دی چې سوی د دوستانو دا وګورئ ښایسته کجاست ماشین چیز بود نو دا چې دی هغه خټین لوښ دی د هرات او د دې ولایتو دا چې دا همدلته شته په دغه ځای کې او دا بیا د ګلدانۍ دی ما ستاسو څخه مایک په دې واخیستی چې خبرې دې پکښې راتللې د شخصي مجلس مهرباني او دا چې بیا دی دا چی شته رفیق خانه دا هم ظرفي لوښ دی او دا یو ډیکوریشن ټایپ دا کلاسیک میوزیک غټ کلاسیک میوزیک کور کې هر روز مشتوس پر سترخانو شخوان کې یا مشتوس سترخانو په دغه سترخانو شخوان لومبي او دغه بالکل دا کلاسیک یو کور یو ځای داسې غټ میز او دا ښایسته فواره ده په 15,000 افغانۍ ورکوله رفیق خان ته د اوبو دپاره د کور دپاره د دفتر دپاره دا په عینک محل کې چې پرته وي ډېر خوند دغه نوي ډیکوریشن سره دا شان لازمي بس خیر سره دلته چې زما ډېر خوښېږي هغه دغه ساعتانو موږ دوه هفتې مخکې راغلي وو موږ ملګري ته موږ دانه ورانیو 4,000 افغانۍ باندې کم ساعت دغه اندازه وو دا ګراري بس عیناً لکه هغه تور هغه شین کلر ښایسته ساعتان دي ولا اوس بیا دغه نقاشیانې چې دي هغه ځوان چې ولاړ دی دا دی وایي چې مطلب زما خپل کار دی ښه ده د هنر دی دی وایي ښه ډېر دا دغه ځوان دغه
وسیم جان چې دی دلته چې اخته او یو و شی ما ته ډېر جالب و هغه لکه چیش درته جالب و رفیق خان هغه د ویل ول دغه بازان و دغه شیان چې دی هو ول دا هر یو پر یو داستان باندې جوړ شوی بالکل یو اوس کیسه لري. رشام د دې اوس ته وګوره دغه کیسه وګوره دغه راز ته دغه ته وګوره دغه مار وینې چې د دغه مرغه په خوله کې وینې مار پر مرغه حمله کړې دغه په مشوکو کې ژبه دغه نیښې ځینې نیولې دي دا هم همداسې او دا بیا پیشي و که پړانګ دی که چیش دی دا هم داسې یو ځان خوراکمه یو شی ته راځي. یو شی دی ګوره په هغه مرغۍ پسې ورغورځي د دې خوا څخه ورته ګوره د ټوپ وروالی دی هغه هلته هغه ځینې په واسه وې ده ګوره وینې هر شی رښتیا هم ځان ته داستان لري نو ډېر ښایسته ډیکوریشن دی دوستانو مجید مال نو یو له ډېرو په زړه پورې ځایونو څخه دی په کابل په شرنو کې یو مجید مال دی یو ګلبهار سینټر دی او یو کوم ځای دی داودزی پلازا ده داودزی دی ګلبهار دی او مجید مال دی داسې نور څه نور شیان هم صحتمند خیرتي نو بس خدا چې بیا دې دوستانو دا بیا د کونړ د لرګي بیزه چې هم د هغه څخه به جوړي ښه خوندور د دې ځای څخه جوړ دي خوندور ښایسته د کونړ لرګی به دا خو ساتان طرف سو هر شی چې دی چې ډېر ښایسته او خوندور ځای دی په اصطلاح باندې او انتیک فروشي دغه په اصطلاح باندې ډېر خوندور ځای دی دا وګوره هوسۍ و بل همدا شیان ټوله دلته خرڅېږي لوښي دي ګلدانیانې دي ګوره دا ګلدانۍ له دا د ماته سوې ده ښایسته ګلدانۍ ده تاسې وګورئ دوستان مرغان پکښې ناست نو خوندور ځای دی تاسې دغه ځینې شاټونه زه نیسم تاسې راسره وګورئ انشاءالله ستاسې به د خوښې وړ راسي شاد کودکی دلم از دغدغه روزگار گرفته است. دوستانو دا و چې په مجید مال کې مو دغه انتیک فروشي تاسو ته درښکاره کړله ښایسته ښایسته شیان یې درلودله نو ډېر ښه خوند یې وکړي دغه ورور یو بیت هم راته ویلی په فارسي باندې ووایي ما وایي هغه د کوچنیوالي ښار ته بوځه نور یې څنګه و ما نه دی اورېدل ځاخ چې باید واورې نو بیا په ویډیو کې وګوره اتمې اورېدلی من به واورم نو دوستانو تاسې راسره مل اوسئ موږ ځو د خیر سره لوړ کوخېږو که مې بل انتیکه شوي دي هغه به هم په دې باندې وګورو که نو خوراک نو قدرمن لیدونکو د مجید مال څخه راووتو دغه د مجید د مال مخ ښایسته ډیکوریشن ښایسته ځای دی کابل جان دی نو بس د خیره سره به ځو هغه مخامخ چې دی چیش دی راځه دې خواته مخامخ چې دی ضیافت دی ضیافت ته ځو ضیافت ته به ولاړ شو ضیافت ته به ورسو دوستانو وبګورو چې په ضیافت کې څه شي خورو او څه وینو هغه به د لیدونکو سره شریک کړو که شریکېدله او که نه شریکېدله هم به ورسره شریک کړو نو دا دی کابل جان او دا ضیافت دی شارینو ورځو به د خیر سره یو شی به وخورو نو لیدونکو بالاخره راغلو ضیافت ته دا چې دی رفیق خان دی بس د یو څه اډر وکړي ولاکې چې اډر به ورکړي چې اډر دې ورکړي د خیر سره یو مې پیزا ورته وویل 10 سلایسه ښه او یو داسې شی ورته ووایي چې عجیب شی بریاني شته بریاني وخوړله د دې هغې وګورئ څنګه ده د دې سره انتیکه دغه ما والي جان راغلی و دا د برینډ د پورې چې دا برینډ څه ته وایي موږ دلته ډوډۍ وخوړه 3 ساعته بعد خبر شو چې کومه بریاني موږ په سلسله افغاني د 10 کاله کېږي خورو دلته په 4.5 افغاني خوړل د دې بریاني دلته په 4.5 افغاني د چکن حیدرآبادي بریاني ورته وایي ښه ونه چې وې خورې بیا خوند لري دغونده
بیا نو صحیح دي نو هلته لښکرګاه چې ارځي نو موږ به څه پکښې وایو وروره لښکرګاه کې خو د پیزا په یاد او هغه هم هغه هم ښه پیزا وه نو لیدونکو موږ به دلته په ضیافت کې ډوډۍ وخورو بیا که کېدلی سوی ځینې شاټونه به تاسو ته ضیافت څخه در ښکاره کړو ضیافت نو د افغانستان په سطح نه بلکې د نړۍ په سطح یو له ښو رسټورانټو څخه دی چې په کابل کې په افغانستان کې موقعیت لري ښارنو کې اوس یې دومه څانګه هم جوړېږي دغه دومه څانګه چیرې وه کارتای چار کې په کارتای چار کې دومه څانګه هم جوړېږي دوستانو هغه هم ډېر فوقالعاده ځای و د خیره سره انشاءالله که فرصت بیا برابر و بیا به د ضیافت یو ډېر په زړه پورې ښایسته ولاګ ستاسو ټولو سره شریکوم اوس به موږ ډوډۍ وخورو وبې ګورو چې ډوډۍ یې راوړه هغه به بیا تاسو ته ښکاره کوو چې څنګه خوند کوي دوستانو بالاخره زموږ آرډر راورسېدی یوه دانه پیزا میانه سایز او سپایسي وینګز دا م راوغوښتله بس په دا نوشیجان کو دی دغه دی د خشکه ځینې کېږي بدخواه دی که څه کیسه ده نو دا به وخورو دلې په دا ضیافت کې ماشاءالله نو ډیکوریشن په لحاظ کې ویل نشته بس خبره دا ده چې موږ بس په کندهار کې هم یو دغسې یا تر دې لګژري ځای ته ضرورت لرو انشاءالله یو وخت به بیا د خیر سره دا موسي که خدای کوله نو بس تاسو را سره اوسئ موږ به دغه ډوډۍ او د پیزا او د سپایسي وینګز خوند وګورو او الکوزۍ تولید خو نه ویني دوستانو زما د خوښ فیوریټ څښاک را سره اوسئ دا به وخورو نور هم پروګرام جریان لري نو دوستانو په ضیافت کې مو ډوډۍ وخوړله نوشیجان دې مو څه ښه خوند یې وکړي دلته دغه ماشاءالله ډېر ښایسته اتاقونه خو نو دلته ډېر دي ضیافت خو نو ماشاءالله ډېر پراخه ځای او ډېر خوندور ځای دا بیا د ناست چې و داسې مثلا د بانډار دپاره ښه ښایسته اتاق دی ښه ښایسته کوټه ده تاسې لیدلی سئ ماشاءالله په ضیافت کې خو نو د ویلو ځای نشته چې سړی ووایي دا ځای نو دا رقم وایي نو وی آی پي اتاقونه مشخص ځانګړي ځایونه هر رقم ځایونه پکښې شته او دا خو نو زه خپله یم دا مې یو شی پې کړل دا راسره ویوسو بیا کوم د شپې یو وام پر تېروئ د خیر سره نو هغه به هم وکړو نو څه راځي چې لاندې ورښته شو بیا به ګورو لیدونکو په د لیفټ کې شوی کېدل بیا جلا خوند کوي او دا رفیق خان دی رفیق خان سخته ورته ولاړ دی تېر وار یې خطا ایستلو هغه چالش کې ما په خیال منزل یې ور غلط کړي غلط بټن یې اووم منزل ته بوتلو خراب یې کړلو نو دوستانو ډوډۍ مو وخوړل لاندې راکښته سو او دغه ځای چې دی دا ځای په دا ځای کې نو بس هغه هر چا چې په د ضیافت عکس اخیستی هغه به بس دلته کښېني په دا ځای کې به خپل عکس اخلي نور خو نو ماحول دا رقم دی تاسې کتلی سئ ښه بېغمه خوندور او موږ به دلته یو ګړی کښېنو رفیق خان ولا ګړی به استراحت وکړو نو په دا استراحت کې به دلته کښېنو څنګه سو رفیق خانه او بیخي خوند یې وکړي بس ډوډۍ مو وخوړله راتاسولو تا ول څه کول په کار دي ما دې پلا به کښېنو الله والم په خیر دي سمن مصروفه دي چې په چش باندې اخته دي دغه سمن دي د مینوال زه چې هم پر پیښ سول او راغلی دي ضیافت ته مال پر د مینوال پیښ سو ضیافت کې نو دا شاټ زما په خوښه باید کاټ نه کړي دا شاټ باید زما په خوښه کاټ نه کړي نو دا سمین جان دی ډېر درد مې نن ورته راغلی خیر ته یو مایک به زه درکړم لیدونکو دا عینکې چې دي دا ماته رفیق خان ډالۍ کړي دي ټرانزیکشن بلوکټ نو وایټ دغه کې دی فریم کې دی او وایټ دغه دی د موبایل دپاره د کمپیوټر دپاره د موټر دپاره د هر شي دپاره موږ نن کولی شو چې کار یې کړو کوم چیرې په کار وي کندهار کې رفیق عینک محل شاد راسېدی نو دلته مې په ضیافت کې مې یو کوچنی شاټ ونیوی هغه تاسې بیا وروسته د ارکیب اپټیکل پر صفحه باندې بیا د خیر سره وګورئ هغه شاټ رفیق عینک محل تا همیشه دا غلط وایي دا ازکستان غلط وایم دا ازکستان غلط وایم تا زما نن ډېر درد راغلی تا خپل درد ماته راوله دوستانو چې د رستورانټ څخه راووتو ضیافت رستورانټ څخه بس راغلو سیده خپلواک موبایل ته ومو غوښتله چې دغه موبایل هم تاسو ته د دې دغه ځای د ښکاره کو دی خو نو د افغانستان کې د موبایلانو آیفون او سامسنګ ډېره بهترینه او ښایسته څانګه ده او یو دوه تنه
ممثلین ورته وایه په اصطلاح باندې سوشل میډیا ورکران ورته وایه وارث او مشتبه ځای دی خو دا چې دوی نسته نو بس موږ راغلو دلې ځای مو په تاسې ولیدی چې خپلواک موبایل دغه دی قسم قسم موبایلان شته آیفون تر اوسه په دې کې خورا جالبه رنګونه دي دا خو ما تر اوسه نه ولیدلي دغه رنګ آیفون خو ما تر اوسه نه ولیدلی دا څنګه جالبه رنګ دی ښه نو دا ځای و دوستانو خپلواک موبایل دغه ځای دی په کابل کې د ضیافت په سر کې نو په تاسې مو ولیدي هیله ده چې یو بل معلومات به مو په دغه کې اضافه سوي نو بس راسره اوسئ موږ ځو او نور پروګرام چې کومې پاته ځو هغه به هم په تاسې باندې وګورو ګرانو لیدونکو نیت مو شو چې قرغې ته ولاړ سو نو بس راغللو او خو توره شپه ده شاید ځینې شیان سم معلوم نسي نو بس قرغې کوچني ډیم ته راغلو دلته به یو ګړی کښېنو مجلس به وکړو بنډار به وکړو طبیعت به راسته کړو بیا به د خیره سره ګورو چې مخ ته څه کوو هغه به هم په تاسې باندې وګورو نو دا چې شپه ده موږ باید د ورځې راغلي وای نو د ورځې خو نو بیا داسې و چې خوب مو نه و کړی خوب مو کوئ او اوس مو نو بس کار سم کړي نو بس راسره مل واوسئ لاندې ورکښته کېږو اوبو ته د اوبو پر غاړه به یې وړی کښېنو تاسو ته به هم درښکاره کړو نور راسره ملتیا وکړئ لیدونکو دغه ځای د موټر درکښته کولو دی دا سړی ښه دلته اوس درکښته کوي موټر جالبه خدا د کابل ټکسیوانان چې پر ډېره جالبه ځای ورکښته کوي خوند بلته کیسنی و مشکې برای په زورو پورې واسو پر ډېر جالبه ځای ورکښته کوي دوستانو پرونر ولا که ورکښته سي نو قرغې ته راغلو د ګرانو لیدونکو ښایسته اوبه دي ښایسته منظره ده سپوږمۍ ده خوندوره هوا ده بس د خیر سره به ورسو وای مخ ته ځو نو ولې کښېنې نو بلا خو راورسېدو لیدونکو راغلو دلته به یو ګړی کښېنو ښایسته سپوږمۍ ښایسته هوا قرغه شاید چا به په تاسې باندې تر اوسه نه یې لیدلي د شپې د خوا څخه هغه رسټورانټونه دي نو بس همدلته به یو ګړی کښېنو داسې ښایسته یخه هوا ده چې ته وایې بس ده یعنې تر دې نه بلابد ښایسته موسم نه جوړېږي نو دا چې توره شپه ده تاسې به شی نه وینئ بس همدومره یې بس دی بیا چې بل ځای ته تللو هغه به په تاسې باندې وګورو مقصد داسې په لنډو لنډو ټکو کې ټوله کابل قرار در باندې وینو داسې په مسخرو کې پاته سو نور نو د دغه اوبو څخه د سپوږمۍ خپله قیاس کړي چې څونه خوند کوي دا اوس بیرته پر دا ځای راپورته کوي دوستانو دا ځای د راپورته کېدو دی والله تاسې ورته وګورئ خالي پر دغه ځای ته څه ورکښته کوي والله ډېر جالبه ځای دی
نو دوستانو د کرغې څخه بیرته راغلو د کابل ښار خواته. نو دلته پر دغه تپه باندې ودرېدو، د تلویزیون پر تپه باندې. نو سړی راسه دې ته شاټ ونیسه، د کابل د ښار ده. نو د کابل ښار سره ننداره کوي، د شپې داسې خوند کوي ماشاءالله، ډېر مزهدار او ډېر ښه خوند کوي. ویې ګورئ کابل جانګ دی، بس خوند ورڅخه واخلي او عشقونه راټول کړي. لیدونکو تر دغه هم لوړ راپورته شولم، مخکې ولته لاندې ولاړ وم، داسې مې شاټونه ونیول خو ډېر لوړ راوختم. شاید تاسې ډېر کم خلک به دغه ځای ته راختلي. دا ټکسي کې راوخېژولم کور یې ودان. نو مال زه دا لیدونکو ته دا لوړ کابل ورښکاره کوم چې څنګه خوند کوي. نو وګورئ د کابل ښار له دومره لوړې تپې څخه چې سړی ودرېږي دلته سترګې تورېږي. بس دغه سر څخه بالا در دې لوړ بل نه کور ته نه شی شته، بس د غره په سر کې دا تپه ده، دې خواته خو نو توره شپه ده، شی بالا نشته. نو بس راوختلم، تاسې ته به ښه خوندور شاټونه در ونیسم، مازې راسره ننداره کوي. نو قدرمنو لیدونکو بالاخره 2:30 بجې شوې او زه رفیق خان راغلو خپل ځای ته. نو نور به یو ګړی خوب وکړو، استراحت به وکړو، سهار کارونه هم لرو، هغه کارونه به په مخه واخلو. څنګه رفیق خانه؟ همداسې صحیح ده؟ ته خو په څه ویل نه لرې؟ وایه. بس د هغه هېڅ ساعت مې تېر دی، خپل په وطن کې ګرځو د شپې. بلکل 2:30 بجې دي. ساعت تېر دی. کمه یې ما ته وویني خلک. دا دی دوستانو، موږ بس یخې اوبه مو د ځان لپاره راواخیستلې، منظره مو وکړه، ښه خوند یې وکړي. او کابل د شپې ښه خوند کوي، اوس موسم کې بې موټرو بې هر شي ښه خوند کوي، په پښو ښه خوند کوي. دا چې اوس یو لږ میده باران ورېدلی، بس 3 ورځې مخکې باران شوی و. نو دوستانو تر دغه ولاګه څخه مو خدای وکړي چې خوند اخیستی وي. تر یو بله ولاګه، تر یو بله پروګرامه چې موږ حاضرېږو، تاسې په خدای سپارم
چینل سبسکرایب کړئ